د ایران تلویزیون خوږو معززو لیدونکو سلام او مینه مو ومنئ په دې هیله چې ټول به راته صحتمند او په صحت به راته جوړ وای. ملګرو لکه څرنګه چې مو ویسټ انډیز ته لوبې وبایللې همداشان 50 اوریز سیریز او ورپسې بیا ټیسټ لوبې سیریز دا مو وبایللو، نو رشید خان په تازه مرکه کې د دغو لوبو د بایللو په اصلي لامل غږېدلی دی چې ولې د افغانستان لوبډلې دومره بیکاره لوبه نندارې ته وړاندې کړه. راځو ملګرو د رشید خان تازه مرکه تاسو سره شریکوو، خو مخکې له دې ملګرو چې ټوله ویډیو وګورئ همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان رشید خان ویلي چې له ویسټ انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د هغه لوبډلې نسبتا کمزورې لوبې یو دلیل د تجربې کموالی دی. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د ښې لوبې لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د رشید خان خبرې د کرکټ ځانګړې ویبپاڼې کرکټ ټریکر ویبپاڼې خپرې کړي دي. د ولې چې لوبډلې د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویسټ انډیز سره په ټیسټ لوبه کې افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه درلوده. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبي دی چې د بنګلادیش پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره له ټیسټ لوبو د وتلو اعلان وکړ. د ویسټ انډیز پر وړاندې د 60 اوریزو 50 اوریزو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شوې وه چې دا د افغانستان د کمزوري تجربې یا د کمښت د تجربې لامل و.